د امت لومړي خلک او کتابونه. د اسلامي امت د لوړتیا پر مهال د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر عام و، تر دې چې د هر سړي په کور کې به یو کتابتون موجود و. د قرطبي به د بغداد سره د علومو سیالي وه او د قاهرې به د دمشق سره د علومو سیالي وه. هغه وخت به یوه خبره ډېره کېدله، که جونګړه هر څومره هم ساده وي، کتابونه یې ښکلا څو چنده کوي. د امت پوهانو به هره برخه کې کتابونه لیکل او د نړۍ خلکو به ترې استفاده کوله. د کتابونو په برخه کې امت غني و. د اسلامي امت ډېر کتابونه د تاتاریانو په یرغل کې د منځه لاړل. په بغداد کې د دارالحکمه په نوم یو علمي مرکز و. کله چې هولاکو په بغداد یرغل وکړ، ټول کتابونه یې د دجلي او فرات سیندونو ته ګذار کړل. د کتابونو یوه لویه برخه په صلیبي جنګونو کې د منځه ولاړه. لکه د دې خبرې یو ښه ثبوت چې د Knowledge and Circulation from East to West کتاب راوړی دی. دا د مشهور فزیک پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي پیری کیوري هغه څرګندونه ده چې وړاندې کړې ده. هغه 30 کتابونه چې موږ ته د اندلس له اسلامي تمدن راپاتې دي، موږ د هغې پر مټ کولی شو چې اتوم په ذرو تقسیم کړو. که چېرته موږ هغه زرګونه کتابونو ته لاسرسی درلودی کوم چې د اندلس د نیولو وروسته موږ وسېزل، اوس به موږ د کهکشانونو او فضایي مجراتو ترمنځ ګرځېدلو. د اسلامي امت ډیری کتابونه د غرب په ټولنو کې تدریس کېدل، لکه د ابن خلدون، ابو نصر فارابي، ابن سینا او ابن رشد کتابونه چې غرب هم ترې منندوی دی. د امت لویانو د کتابونو مینه هر وخت پالله. دلته یې ځینې مثالونه راوړم. حسن رحمه الله وایي د ژوند مې 40 کلونه تیر شول. کله چې ویده شوی هم یم نو په سینه به مې کتاب پروت و، او کله چې راپاڅېدلی هم یم په خوا کې به مې کتاب پروت و. ابن الابراهیمي البلخي وایي ما عبدالله بن مبارک ته وویل ته چې مسجد کې لمونځ وکړې ناڅاپي لاړ شي، کله هم زموږ سره مجلس نه کوې، څه وجه ده؟ عبدالله بن مبارک راته وویل زه خو د صحابه کرامو او تابعینو سره کینم. ما ورته وویل هغوی خو ټول په دنیا کې نشته، ته څنګه ورسره کینې؟ ویې ویل زما سره د هغوی کتابونه دي او هغه ګورم. ابن القیم رحمه الله مریض شو. ډاکټر له کتاب لوستلو منع کړ، خو بیا به هم د هغه د بسترې ترڅنګ کتابونه پراته وو. ابن الجوزي رحمه الله وایي کله چې نوی کتاب پیدا کړم لکه خزانه چې پیدا کړم. حسن بن سهل وایي مامون به ویده شو، کتابونه به یې د بسترې ترڅنګ پراته وو، ټوله شپه به یې مطالعه کوله. د اندلس مشهور عالم ابن عبدالبر وایي د عمر بن عبدالعزیز لمسی به ټوله ورځ د قبر په اړه سوچونه کول او باقي وخت کې به یې کتابونه مطالعه کول. ابن الجوزي رحمه الله وایي زما ماما به د کتاب په مطالعه کولو هیڅ نه مړېده. ما به چې کوم کتاب ورته وښود او ده به مطالعه کړی نه و، دومره به ورته خوشحاله شو لکه کومه نوې خزانه چې پیدا کړې وي. ابن شهاب الزهري په کور کې ډېر کتابونه بار کړي وو. د دې کتابونو به یې ډېر خیال ساتلو. ښځې به یې کله کله د دې شوق څخه هم سر ټکاوه. د شافعي بن علي په هکله راځي کتابونه یې ډېر خوښ وو. تازه کتابونه به یې پیدا کول او د هر کتاب په اړه به ورته دا معلومات وو چې په دې کې کوم موضوعات دي او ما په کوم طاق کې ځای ورکړی دی. ابو بکر الخیاط د مطالعې سخت پابند و. هر وخت به یې پر مطالعه سر ټیټ و. ډېر ځله داسې هم شوي وو چې په لاره به یې کتاب مطالعه کوه او په ناپامۍ کې به کومې کندې ته لوېدلی وه. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په هکله عبدالرحمن وایي امام ابن تیمیه به بیت الخلا ته تللو، کتاب به یې ماته راکړ، وبه یې ویل دا ولوله په لوړ غږ یې وایه چې زه یې هلته هم واورم. محمد بن شهاب الزهري به اکثره کتاب لوست. یوه ورځ ورته ښځې وویل قسم چې ستا دا کتابونه ماته له 3 بنو هم سخت دي. سیبویه رحمه الله ته خپلې ښځې کتابونه وسېزل. کله چې خبر شو بېهوشه شو، په ست کېدو وروسته یې ښځې ته طلاق ورکړ. ابراهیم العیاش د حجرات النساء په نام یو کتاب لیکلو، ډېره موده بوخت و. مېرمنې یې له ډېرې غصې یاد کتاب وسېزه. دا له ډېر خفګانه فلج شو. ځینو صحابه کرامو هم د ځان سره حدیثونه لیکلي او هر وخت به یې هغه مطالعه کول. دا د امت مشران وو. کله چې غرب په تیارو کې ژوند کاوه د اسلامي امت په هر کور کې یو کتابتون و. حکم اموي الاندلسي ته چا وویل بخارا، فارس، بغداد او قاهره لوی لیکوالان لري او د کتابونو ذخیرې هلته موجودې دي. حکم اموي امر وکړ د ټولې اسلامي نړۍ کتابونه، لیکوالان او ادیبان اندلس ته راوغواړئ. د ادیبانو د ژوند لګښتونه تنخواوې به ډبل ورکړو. قرطبه باید په کتابونو، علومو او ادیبانو کې له هر چا مخکې اوسي. رښتیا وه قرطبي دومره ترقي وکړه چې یو وخت به خلکو متل کاوه که یو سړی هسې چکري د قرطبي په کوڅو ورتیر شي ضرور به یو اندازه علم د ځان سره راوړي. په اندلس ځکه ژاړو چې نن د روژې 28مه ده. نه پوهېږم هر کال مې په روژه کې اندلس ډېر فکر ته راځي.
او په یاد کې یې اوښکې تویوم. د قرطبي، اشبیلې، طلیطلې او غرناطې تللي عظمتونه مې سترګو ته ودرېږي. د عروج او زوال دا رنګین او غمګین باب سړی فکر ته مجبوروي. د اقصا په باب ډیر فکر نه کوم ځکه چې د فتح وعده یې الله جل جلاله کړې ده. خو زړه ته مې اندلس ودرېږي. کاش د بلې قارې دا جنتي ټوټه یو ځل بیا د امت برخه شي. د اندلس د پوهانو له ذکر پرته زموږ تاریخ پیکه ښکاري. د اندلس له نقشې پرته د امت نقشه نیمګړې ښکاري. چاته مې وویل الحمرا اوس هم شته، د سیرانویدا په څوکو اوس هم د 14مې شپې سپوږمۍ ځلیږي او د بیازین تنګې کوڅې اوس هم د دمشق د یاسمین بوی لري. خو ابن رشد نشته. ابن خلدون د خاورو بالښت سر ته ایښی دی او سمح بن مالک د عمري تاریخ پاڼې راټولې کړي دي. زما ورته فکر و ژړلې وایي اندلس مې ژړوي. موږ تاریخ لولو خو د هغو خلکو په څه حال و چې اندلس یا 8 پیړۍ کور او بیا ترې وشړل شو. زموږ لذتونه دنیا له مزو ډکه ده خو د هر چا مزې او لذتونه جلا دي. له ځینو وپوښتئ د دوبۍ، سیډني، لندن، پاریس د کورونو ارمان به وکړي. خو زما په سینه کې چې کوم شاهین د خیال آلود کوي د امت په ویرانو کنډوالو راګرځي. چیرته د اوښ مهار وي، تر شای پنډ کتابونه او د عدن له خلیج تر کسپین د امت د حدثنا فلان و رواه فلان یاد وي. د بخارا په تنګو کوڅو کې د حجاز د علومو وږمې وي، یا د البیازین په کوڅو کې د ابن الخطیب مرغلرې وي، او یا هم د سجستان په ډاګونو کې د سنن ابي داود فیوزات. کله مې خیال ته د عباسي خلافت مشهور خلیفه ابو جعفر المنصور راشي. یو څوک ترې پوښتي ته د وخت پاچا یې، د دنیا ټولې مزې درته مخې ته پرتې دي، کوم خوند او مزه ده چې تا نه ده څکلې؟ ویې ویل هو د یوې مزې ارمانجن یم. هغه دا ده چې چېرته قلم په لاس د حدیثونو استاد ته کښېنم تپوس ترې وکړم استاد دا حدیث چا راوړی، دا حدیث ضعیف دی که قوي؟ وزیرانو او درباریانو یې همغه ماحول جوړ کړ. ابو جعفر المنصور سر ټک واهه. ویې ویل هغه جلا خلک دي، د هغوی ویښته ګډوډ، پوندې سورۍ، مخې خړ او لباس یې شلیدلی وي. تاسو خو هغه رقم نه یاست. زما دې هم جامې پیوندي وي، شونډې پتري او پښې شړېدلې، خو چې د علومو تنده مې خړوب وی. کله د کسپین تر غاړو، کله د غرب تر خلیج ورتللی او د کوم قال الله قال الرسول په الفاظو اخته د امت هستي مې تعقیب کړی وی. د ابن حزم، طرطوشي، ابو حیان، ابن العربي لمن مې نیولی وی، تر اندلس تللی وی. ما له اندلس صرف همدومره پوښتل ستا کوڅې خو په علومو ډکې وي، ستا په هره کوڅه کې د محدثینو کړکي او مشواڼۍ پرتې وي، نن دا هر څه چیرته ولاړل؟ دا د قرطبي او الحمرا په دنګو ماڼیو چې آیاتونه ولیکل دا خلک چیرته ورک شول؟ هغوی له افریقا او شام راغلي وو، هلته خو هم نه وو. د عظمتونو جنازې خو دومره ژر نه پورته کیږي. هغه د عبدالرحمن الناصر لکونه کتابونه چیرته ښخ دي؟ هو دا یو خیالي سفر دی، بې لګښته، ځانګړې مزه لري او زه پرې مین یم. دا زما لذت او مزه